بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 10 د دسامبر کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا د نن ورځې دویمه برنامه ده. ستاسو حضور ته وړاندې کوم. تاسو معلومه ده چې دا ستاسو د پوښتنو او د انتقاداتو او پیشنهاداتو برخه ده. په لومړی برخه کې په نړیواله سیمه او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو دریځ په هغې باندې بحث شوی دی. که دوستان علاقه لري هغه برنامه کتلی شي. که څوک د خپل پښتنو او د ځکه چې د پښتنو کې نړیوال موضوعات دي، سیمه ییز موضوعات دي، د افغانستان موضوعات دي، په دې باندې زه بحث کوم او دې کې زموږ خویندې ورونه ټول ګډون کوي او ټول خپل پښتنې هستي او زه د ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم چې راځي برنامه ګوري، خپل کومنټس لیکي، هلته خپل وخت ورکوي. دا د ما دپاره د ویاړ ځای دی، مننې ځای دی. د ټولو نه خویندو ورونه د ټول نه مننه کوم. راځم ستاسو پوښتنو ته. قدرت الله نادرزوی وایي ایران د هیواد قانونو کیندلو کې لیوالتیا ښودلې ده. ښه به نه وي چې طالبان د رسمیت پیژندلو شرط ورته کیږدي. ممکنه ده چې چېرته قراردادو دا کیږي دوی ورته دا ووایي چې رسمیت پیژندنه وشي، زموږ روابط به ښه دا به ډېر ښه کار وشي. یعنې دا کوم داسې غیر نارمل مسله نه ده، مګر هم دومره اړین هم نه ده چې دوی پې دومره پافشاري وکړي چې هغې ته دا ووایي چې والا دوی دومره دغه دي ضرورتمند دي چې اوس موږ بیا هغې خپل شرایط بدلوي. نو ښه دا ده چې سطحي ونیسي. یو ځل چې هغې دلته پانګونه وکړي، سرمایه ګذاري وکړي، د هغې خپه دلته بندېږي. کله چې د مملکت سرمایه ستا په ملک کې بنده شي او هغې کسان دلته کار کوي، مجبورېږي تا په رسمیت وپېژني، ځکه چې دې ته ضرورت نشته چې موږ د هغې بیا راکاږو او دې ته شرطونه کیدو. چې دلته هغې یو ځلې پانګونه وکړله، د پانګونې لپاره خپل د سرمایې لپاره مجبور دی تا په رسمیت وپېژني. نو ښه دا ده چې اړیکې ورسره نارمل شي او بیا د رسمیت پیژندنې دغه به وشي. نها په نامه یا نها د فکر کوم خور دا کړی دی چې د هماغه خلقیانو کمونستانو چې روسان راوصل او افغانستان د تباه و برباد که اوس مجاهدین ګرموي. کاملا دا دقیقه خبر کړی ده د خور او د دې موضوع د افغانستان د قضیې دغه چې دي متهمین همدا کمونستان دي. دوی اوس چون د مارانو خاصیت نیولی دی او د پردیو دی خو د روسانو د شاخچون او سالوتې دي، اوس د غربیانو په شاخچون هست دي او د هغې نه لکه مخکې مې تاسو ویلي چې په سوریه کې اوس هماغه پلان روان دی. د افغانستان کې هم دا پلان دی وکړه کمونستان غربیانو غې کې ونیول او چون دی د مجاهدینو نه ضربه لیدلې وه، نو دی خپل دین و ایمان خو دی هسې هم نه درلوده، نو په قرآن او په عنعناتو رسومات د اسلامي باندې حملې وکړلې. اوس هم دی کله جهاد ته اشرار وی په ډېر بېننګانه شکل کې وی، لپاره دی چې دی ایمان نه لري په قرآن او په سنت. څوک چې ایمان ولري هغه جهاد ته په سپکه نه ګوري، دی جهاد ته په سپکه ګوري. دغه نوم که مې خدای وکړي غلط نه یې اخیستی، فکر کوم دا پوښتنه د نادیه خور وه. عبدالله مخلص وایي سوریه د جولاني حکومت په حقه دی که اوس جنګ کیدونکې ډله یعنی القصد. دلته د په حق او په ناحقه مسله نشته دی، لپاره دی چې دا سیمه ییزه جګړه ده، نړیواله لاسوهنه ده. الجولاني اسرائیل او امریکې راوسته، د هغې په غلام دی او القصد هم د کردانو یو ډله ده، د کرد ډله ده، یعنی دغه نه دي کمونستان یا غیر مسلمان نه دي، مسلمان دي، خو لپاره دی چې دوی خپل د سیمې ازادي غواړي او تعداد هم زیات دی. د القصد قوه چې ده 50,000 مجاهدین دغه لري، جنګیالي لري، په نامه د دموکراته ډله باندې یادیږي. نو د دې ترمنځ یو تړون هم دغې کړی، ترکیې کړی دی، د الجولاني او د القصد ترمنځ تړون شوی دی. خو
دغه تړون باوجود هغه تړون مات کړی دی د الجولاني مقابل کې جنگيږي. بل دا دی چې د الجولاني مقابل کې خپل مجاهدین مس جنگيږي ځکه چې هغه اوس وایي چې جهاد معامله شوی دی د امریکا سره او مونږ خدا نه غوښته چې سوریه آزاد شي یا د اسرائیل او د امریکای غلام شي. دا خو مونږ لاړو د یو چنګال نه وته په بل کې نه وته زموږ رهبر خو په حساب غل وته. نو په دې اساس باندې دا ډلم ورته قوي شوی ده. او څنګه که تاسو زما د دغه ورځې مخکنی برنامه لیدلی هلته ما په دې باندې بحث وکړ چې نیویارک ټایمز یو خبر ورکړی دی چې 1.8 د بشار الاسد د وخت اردو چې ده دا بیرته منسجمه شوې ده جنرال سهیل الحسن او کمال الحسن تر مشرۍ لاندې چې د روسیې او لبنان نه د مشري کوي دی به دوباره د الجولاني په مقابل کې جنگيږي. نو تنه القصد نه دی تنه خپل د جولاني مجاهدین د جولاني په خلاف نه دی بلکې نور قواو دام را متحرک کیږي. ممکن چې دا یو کورنی جنگ خواته لاشي د 1999 قضیه د افغانستان دلته دوباره تکرار شي. نو الجولاني په حق په دین دی چې الجولاني خپل د CIA او د موساد ایجنټ دی. سناز افغان وی آیا سکالی به مکتبونه خوشی شي یا سرنګه. یعنی دا زموږ تاسو ټولو دعا ده چې خدای وکړي زموږ تاسو د اولادونو بچو لپاره د مکاتب خوشی شي. دا زموږ تاسو نه تنها چې یو بشري حق دی دا زموږ اسلامي او دینی حق هم دی چې زموږ اولادونو ته د ښوونځیو دروازې پې پرانیستل شي. خو د دې نظام نه چې ما څنګه تاسو ویلي په دغه حالت کې چې څوک په قندار کې ناست دي د هغې نه د تمه نشته. که وشي دا به یو معجزه وي او موږ به الله ته نوافل هم وکړو او خیرات به هم ورکړو چې خدای وکړي دا دروازې خلاص شي. د بعضې کسانو کلیپونه مې لیدلي دي چې د اسلامي امارات بعض مشرانو کلیپونه و چې هغې وایي چې سږکال انشاءالله خلاصیږي تصمیم نیول شوی دی. الله وکړي چې دا تصمیم نیول شوی اوسي. خو زما خپل وړاندګوینه دا ده چې ماته امکانات نه ښکاري ځکه چې هغه افکار چې دا مکتب بند کړی دی هغه تیاره افکار دي. هغه دومره زر نه روښانه کېږي. هغې وایي چې ما ټول ژوند په دغه تیاره کې تیر کړی دی نو په رڼا به څنګه راولم. نو زه فکر نه کوم. زما خپل عقیده دا ده چې دی نه کوي. نو خپل اسلامي امارات کې خو اکثریت قاطع غوښتونکي دي خو بس هلته یو ډله دا ده چې مخالف دی د تعلیم او د علم ده. ویدا دورانی وایي چې ایران بدتر د پاکستان نه دی او افغانستان ته بدبین دی. کاش چې دا معاهده د وسپنې او د نفتو چې دی تقاضا کړې ده دا ورسره امضا نشي. زه فکر کوم چې ویدا خور په دې متعلق کې ستاسو موقف درست نه دی. دومره ایران به موږ ته ضرورتمند نه وي چې څومره موږ ایران ته ضرورتمند یو. ځکه چې د پاکستان سره جګړې حالت کې دا دروازه په موږ بنده ده. موږ ته یوه دروازه چې زموږ او زیاترین هم د تجارتي مسایل خوراکي مواد دي او هم د بندر چې زموږ جنس پې راځي چابهار ایران سره دي. نو موږ نشو کولی چې په یو وخت کې د ټولو سره جنګ وکړو. که یو طرف سره جنگ کو دوه طرفه نور به ځان ته خلاص ساتو ځکه چې زموږ تاسو لاره بل نه لرو قید استو. نو د دې لپاره موږ د ټول سره مخالفت نشو کولی. زما په نظر د ایران سره د معاهدې امضا کول زموږ په ضرر نه دی. موږ ته کوم نقص نه کوي زموږ په ګټه دی په ضرر هم نه دی. نو د دې لپاره د مخالفت زه فکر کوم درست کار به نه وي. که موږ دا خبره کوو چې چین روسیه امریکا د راشي دلته د معادنو کې سهم ولري نو که ګاونډي راځي او په دې نیت راځي چې دلته کار وکړي په عوض د دې چې پخوا به یې تخریب که ورانی به یې که د وراني په عوض که ایران راشي تعمیري کار وکړي نو ولې بده خبر نه ده. موږ غواړو چې د تعمیري حالت ته راشي نه د دښمنۍ. کافي دښمني ایران او پاکستان د افغانستان سره کړې ده. په دې کې هېڅ شک نشته دی. 40 کاله یې دښمني کړې ده. ایران هم کړې ده او پاکستان هم کړې ده. دواړو ډېره بده دښمني کړې ده. د هر لحاظ نه یې کړې ده. اقتصادي لحاظ نه کړي سیاسي لحاظ نه کړي فرهنګي لحاظ نه کړي ټولنیز لحاظ نه کړي د هر لحاظ نه موږ تاسو یې تباه کړي یاستو. خو که چېرته اوس د خپل دریځ بدلوي د کې موږ بله لار هم نه لرو ځکه چې همسایه خو نشو بدلولی. قدرت الله معروف ورور
پوښتنه خپل تکرار کړې وه، نو وروره ستا پوښتنه ما ځواب کړې ده په 28 د دسمبر. لاړ شه خپله پوښتنې ځواب په هغې برنامه کې وګوره. برنامه نه اورئ، پوښتنه تکراروئ، دا صحیح کار نه دی. سیما شینواري خور وایي چې څه فکر کوئ چې خلیلزاد به د څه لپاره افغانستان ته راغلی او راتګ به یې افغانستان ته ګټه وکړي یا زیان؟ ښکاره خبر ده چې د امریکې په اشاره راغلی دی. 2015 کال کې دا یې د دریم سفر دی. مارچ کې سفر وکړ، په جولای اګست کې سفر وکړ او همدارنګې دا دریم دی. او د دې شاته دې درې موخې دي. یو د زندانیانو مسله ده، اقتصادي روابط دي او ډیپلوماتیک اړیکې رغول دي. او په دې کې د افغانستان ضرر نشته، ګټه ده. انشاءالله د نتایج به مثبت راوځي. قدرت الله زرمتی ورور چې اصل نوم یې فکر کوم درمان دی، دی دا پوښتنه کړې ده که چیرته چین په هر لحاظ په نظامي او اقتصادي هژمونیک شي، یعنی د دنیا واک ترلاسه کړي، افغانستان لپاره به یې ګټه وي او که تاوان. تر څو پورې چې نړیوال قدرت او دغې ته نه رسېدلی، دا به زموږ په ګټه وي. مګر په مجرد چې د نظام او قدرت تغییر شي او د قدرت د نړۍ شي، بیا د افغانستان به لویترین ضرر افغانستان ته رسیږي، ځکه چې نفوس نهایت زیات دی. که 0.055%، یعنی د ډیر کمه فیصدي، د 0.00005% نفوس افغانستان ته راشي، نو 9 میلیونه انسانان دي او 9 میلیونه ستا خاوره نیسي. دا هغه بالکل جزئی او دغه دی. نو افغانستان ته خطر د چین نه ډیر زیات دی. که چین قدرت کیږي، نو ښکاره خبر د هغه به په ملکونو باندې ورځي. دا طبیعي ده. امپراتوریګانې قدرتونه چې لویږي، هغې بیا دا کار کوي تر څو چې بیا زوال کوي، او دا زوال په ټولو راځي. نو د دې شی زه پیشبیني ما پخوا هم کړې ده، اوس هم کوم چې د چین به په افغانستان بیا یرغل کوي، افغانستان به ورسره بیا جنګیږي، کم از کم 40 کاله به دا جنګ د دوی سره طول وباسي، او په آخر کې به هم چین ماتیږي نه، خو د چین سره به بیا افغانان روغه جوړه کوي او بیا به دلته حکومت. دا د کم از کم 100 کالو مسله ده، او دا شی کېدونکی دی او دا راتلونکی دی. او چین چې کله خپل خدای شو امریکا سقوط وکړي او چین یې ځای ونیسي، نو دا ستونزه به سیمې ته او نړۍ ته به دا وي. او ځکه چې دی د انګلیسو د امریکا او د دې نه چینایان ډېر وحشي دي. د دې هغه دغه دی، هماغه حجوج و ماجوج قصه ده، بیا به هغه راژوندی شي. نو د دې نه زیات نه غواړم تفصیل ورکړم، خو ایله ده چې ستاسو پوښتنې ځواب شوی چې ګټه یې نشته دی افغانستان ته. خان بهادر ورور وایي چې آیا طالبانو او اشرف غني سره ګډ حکومت افغانستان ته ګټه کوله یا طالبانو ګټه کوي؟ وروره دې کې دوه رقمه جواب دي. یو کو د اوس حالت ته چې ګورو، که چېرته فرضاً د نړیوالو په دغې سره یو حکومت افغانستان ته راغلی وی، یوه ګټه به یې دا وه چې تعلیم او د دې دروازې به نه وی بندې شوی، خو افغانستان به سکون او په آرام کې به نه و، ځکه چې غني او د ده ډله، د جمهوریت ډله، دا د فساد ډله وه. او کله چې فساد مرض د مملکت نه ټول نه کړي، چې ته روغ نظام سره امرا ولې روغ نظام خوري، نو په دې سره په یو نقطه کې درته ګټه کوله، نور یې درته ضرر کوه. او چې اوس اشرف غني نه دی راغلی، نور نظام ښه دی، روغ دی، خو د تعلیم دروازې بندې دي. نو په نشتون کې دا ضرر دی چې تعلیم دروازې بندې دي، په شتون کې به د تعلیم دروازې به خلاصې وی، خو نظام به بیا استوار نه وی او سم به نه وی. او چون اشغال د غلامو او د امریکایانو برده او اشغال شوی قوا سره راغلی و افغانستان، خپل مور یې په پردیو خرڅه کړې وه، د یوکرزیو او د شمالي تروالو. نو د ده لپاره هغه نشت نه بودنې لویه خبر ده، ښه خبر ده چې نشته دی. افغان ساحید ورور وی چې تا زما نوم غلط واخیسته، افغان ساحل دی ویلی. ما افغان ساحل نه دی ویلی، ما افغان ساحید ویلی. تا ساحید لیکلی، زه ساحید ورته وایم. او ستا پوښتنې ته ما ځواب ورکړی دی په 9 تاریخ باندې، فکر کوم او هغه شوی دی. او ستاسو نوم علي احمد آرام د قندهار نه، ما په خپل برنامه کې ستاسو نوم هم اخیستی و.
نو د لپاره فکر کوم تاسو غلط شوی سي. ما تاسو د پوښتنې ځواب ورکړی دی. افغان ساحیت مې ویلی دی او پوښتنه کې مې ستاسو نوم هم اخیستی علي احمد آرام. نو ما افغان ساحل نه دی ویلي، تاسو په غوږ باندې افغان ساحل لګېدلی دي. قدرت الله عثماني ورور وایي ستاسو په نظر چین به په تایوان نظامی حمله وکړي. د اسرائیل د خاطره دا کار کوي چې پر ایران حمله ونه کړي. هیڅ مملکت د بل مملکت لپاره خپل قوا په تکلیف نه اچي. تایوان د هغه حصه ده، هغه پې برید اوس نه کوي. نو د ایران لپاره ولې برید وکړي؟ مګر د ایران لپاره برید نه کوي، خو ویل کېږي چې مانور نظامی شروع کړی دی، آمادګي نیولې ده، ممکن چې تایوان باندې ورننوځي او د تایوان مسله یو طرفه کړي، خو دا د ایران لپاره نه ده. ډسکور د ورلد عیسی خان وایي چې پوښتنه تکراري لیکلې ده. وروره ستا پوښتنه ما ځواب کړې ده. د پرون ورځې د 9 د دسمبر پوښتنو او ځوابونو برنامه لاړ شه وګوره، ستا پوښتنه ځواب شوې ده. برنامه ګورئ، بیا پوښتنه خپل تکراروئ. برنامه دې نه ده لیدلې، پوښتنه دې تکرار کړې ده. هیله ده چې برنامه ګورئ. په همدې ځای کې خپل برنامه ختمومه. هیله ده چې برنامه وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او دوستانو سره خپل د دې پیسه کې په حساب ده ورته ورسوئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.